د کورنیو چارو وزارت سرحدي پولیسو عمومي رئیس پاسوال ملا شیر محمد شریف وایي تورخم ته د سفر موخه په وروستیو کې د پاکستان لخوا تورخم صفري نقطه کې د رامنځته شویو تاوانونو او ستونزو د پیدا کېدو دغلته د امنیتي حالت ارزونه او د رامنځته شویو ستونزو حل او له پاکستان څخه په زور د راستنېدونکو کډوالو له نږدې لیدلو. شریف وایي تورخم بندر کې خپلو سرحدي پولیسو ته دنده سپارلې چې له پاکستانه په جبر راایستل شویو کډوالو سره د ښه چال چلند ترڅنګ د دوی ښه خدمت وکړي. کوم افغان مهاجرین ورونه چې د پاکستان له طرف نه مقصد راوځي یغ د پر بدیل ته د نورو ملګرو سره د مهاجرینو وزارت همداسې ترانسپورت وزارت همداسې د ملي دفاع وزارت چې کوم کمیټه د ریاست الوزرا لخوا دلته ټاکل شوې ده تیر کال هم د مهاجرینو په خدمت کې لله الحمد دوی ډیر ښه خدمت عریضه کړو او دا ځل هم موږ په د ملګرو باندې وګرځېدو چې د خدمت دپاره ښه تدابیر ونیسي. د هغه په خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند د مخنیوي او نورو ستونزو د حل په پار امنیتي کمیټه جوړه کړې او نږدې راتلونکي به پاکستانی لوري سره د افغان کډوالو د زورونې او ناخوالو په تړاو خبرې وکړي. دا کمیټه نو په نږدې آینده کې موږ دوی سره مجلس لرو او پلان کې هم دا لرو چې د افغان مهاجرینو ستونزې دوی سره شریک کړو او دا کوم ناخوالې چې ورسره کیږي دا باید ونه شي. موږ سره د ګاونډي هیواد ډیر مهمانوازي کړې ده خو داسې نه چې خدای مکړه په د اخر کې دغه مهمانوازي په خفګانو په هغه تمامه شي. نو دوی نه مې هیله هم دغه ده چې تدریجا او په وخت و زمان سره د موږ افغان ورونه چې دلته هم زمینه ورسره مساعده شي د دوی کارو د روزګار لپاره که دا موږ به انشاءالله ورسره شریکه هم کو او هیله هم ترې لرو چې دې کې به دوی دغه افغان مهاجرینو سره ګزاره وکړي. نوموړي دغه راز له ټولو افغانانو او شتمنو هیوادوالو وغوښتل چې خپلو راستنو شویو هیوادوالو ته په هره برخه کې لاس ورکړي او د کورونو د کرایو په برخه کې هم ورسره د اعتدال کار واخلي او له کډوالو څخه د لوړو کرایو د اخیستلو هم باید ډډه وکړي.